السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. هغه څوک چې په وطن کې بند پاتې دي او د دوی ویزې ختم شوي دي او یا د دوی شپږ میاشتې کم چې د سټمپ یا د ټاپې وخت دی هغه ختم شوی دی، نو اوس دې کسانو ته څه کول پکار دي؟ آیا دوی اماراتو ته تللی شي او که نه؟ او یا چې د کوم رجسټریشن روان دی د هغو خلکو لپاره کوم چې اماراتو ته بیرته راتلل غواړي نو دوی هم دا رجسټریشن کوی شي او که نه؟ او دغې سره یو بله پوښتنه چې زما څخه زیاته کیږي، بعضې کسان وایي چې زما یو میاشت وخت تېر شوی دی یا 2 میاشتې وطن ته راغلی یم او اوس زه غواړم چې لاړ شم، نو زه به هم رجسټریشن کوم. نو د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره د ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ. که چیرې احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او بله دا چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. دوستانو دلته یو یادونه کوم چې هغه کسان کم څوک چې دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ او یا هغه کسان چې په یوټیوب باندې ګورئ نو دوی سره اکثره داسې پوښتنې چې هغو باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي، نو ما ستاسو واړو څخه غوښتنه دا ده چې هغه ویډیوګانې واړه وګورئ، انشاءالله چې ستاسو پوښتنې به پکې حل کیږي. که کوم څوک دا ویډیو په فیسبوک پاڼه باندې ګورئ نو فیسبوک پاڼه د یو څو ورځې کیږي چې ما جوړه کړې ده، په دې کې تقریبا 4-5 ویډیوګانې ما اپلوډ کړي، خو په یوټیوب چینل کې ما تر 3 پورې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. نو په هغه کې کاپي معلومات دي چې تاسو پوښتنې به ورسره حل شي. که بیا هم په هغه کې کوم معلومات پیدا نه شول نو تاسو بالکل زما څخه کوی شئ. ها دوستان کم چې په وطن کې بند پاتې دي او دوی په ویزه کې وخت ختم شوی دی نو هغو واړو لپاره د کال اخیره پورې وخت اضافه شوی دی، لکه څنګه هغه کسان چې په اماراتو کې دي او د دوی ویزې د 3 میاشتې نه راپدې خو ختم شوي او یا ختم کیږي هغوی ته هم د کال اخیره پورې وخت اضافه کړی. همدارنګه هغه کسان چې په وطن کې بند پاتې دي که هغه په افغانستان کې یا په نورو ملکونو کې دوی واړو ته د کال اخیره پورې وخت اضافه کړی دی. نو د کم چا ویزه چې ختم ده یا ختم کیږي تاسو مه ورخطا کیږئ، ولې چې تاسو ویزه کې اوس د کال اخیره پورې وخت نوره هم شته، دا وخت په اتوماتیک ډول اضافه شوی دی. او بله ده چې کم کسان وطن ته راغلي دي دوی باندې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی او اوس دوی سره دا تشویش ورسره دی چې اخر مونږ څه وکړو، آیا زموږ ویزې ختمې شوې؟ او بل هغه کسان کم چا چې د 6 میاشتې د سټم یا ټاپې وخت پوره کیدونکی دی دغه واړو لپاره زه وایم چې نه ستاسو ویزه ختمیږي او نه ستاسو ته کوم بل ځای کې رجسټریشن کول پکار دي، ولې چې تاسو ته هم د کال اخیره پورې وخت درکړی شوی دی، نو تاسو هم مه ورخطا کیږئ. دلته دا خبره یو ځل بیا واورئ، هغه کسان چې په وطن کې بند پاتې دي او دوی ویزه ختم شوي یا ختم کیږي او ورسره هغه کسان کم چا چې 6 میاشتې د سټم وخت پوره شوی یا پوره کیږي نو دوی کې د هیڅوک هم نه خفه کیږي، ولې چې دوی واړو ته د کال اخیره پورې وخت اضافه کړی دی. بله پوښتنه د رجسټریشن په اړه ده. اکثر هم هغه دوستان چې اوس وطن ته راغلي دي دوی 1 میاشت پوره شوي یا 2 میاشتې پوره شوي دي، دوی دا پوښتنه کوي چې موږ اماراتو ته تلل غواړو نو موږ به هم رجسټریشن کوو او بالکل به رجسټریشن کوئ. هغه څوک په اوسني وخت کې چې غواړي اماراتو ته لاړ شي که هغه 1 میاشت مخکې خپل وطن ته لاړ وي او یا 9 میاشتې مخکې خپل وطن ته لاړ وي، دوی اوس غواړي چې واپس اماراتو ته لاړ شي نو دوی به خامخا رجسټریشن کوي. بغیر د رجسټریشن کولو نه دوی ته اجازه نشته چې اماراتو ته راشي. د رجسټریشن په اړه به یو ځل بیا تاسو ته معلومات درکړم. هغه کسان کم چا چې د دوبۍ ویزې دي هغو لپاره سیستم بدل شوی دی. اوس هغه کسان کم چا چې د دوبۍ ویزې دي دوی کولی شي چې د دوبۍ په جوازاتو کې خپل ځنونه رجسټر کړي تر څو دوی ته اجازه ورکړی شي چې اماراتو ته بیرته راشي. نو که کم چا د دوبۍ رجسټر کولو طریقه نه وي زه هغې په اړه ما ځان ته ویډیو جوړه کړې ده. که کوم څوک دا ویډیو په یوټیوب باندې ګورئ نو د هغې ویډیو لینک زه په ډسکرپشن کې اچوم، او که کوم څوک یې په فیسبوک باندې ګورئ نو زما احمد آفیشل یوټیوب چینل پاڼې ته لاړ شئ، هلته به تاسو ته د ویډیو میلاو شي. هغه دوستان کم چا چې د ابوظبۍ، شارجې، آلین، اجمان، فجیرې یا د نورو اماراتو ویزې دي دوی به خامخا آی سی ای په ویب سایټ کې ځانونه رجسټر کوي. کله چې دوی ځانونه رجسټر کړي د رجسټریشن نه پس دوی ته اپروول راځي او بیا اماراتو ته واپس راتګ لپاره به دوی ته اجازه ورکوی کیږي. خو کم چا چې د ابوظبۍ، شارجې، آلین، اجمان، فجیرې یا د نورو اماراتو ویزې دي په دوی کې اوس مهال صرف هغه کسان کولی شي چې خپل ځانونه رجسټر کړي کم چا چې د خپل کورنۍ غړي په اماراتو کې موجود وي، او پاتې نور کسان به د راتلونکي سیستم اپډیټ پورې انتظار کوي تر څو پورې چې سیستم کې بدلون نه وي راغلی نو دوی ته اوس مهال اجازه نه ورکوی کیږي چې سیستم کې خپل ځانونه رجسټر کړي. نو دا و د نن ورځې مهم معلومات ما چې زه ستاسو سره شریک کړم. الله دې وکړي چې دا تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځانو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او بله ده چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.